زمونږ د نننۍ ناستې دلته بنیادي مقصد چې کوم دی نو هغه په دې وطن کې بېتحاشه مهنګایي او خصوصا د پټرول او د ډیزلو قیمتونه چې روزانه بنیاد باندې لګیا دی سیوا کیږي. مخکې به په کال کې یو ځل ریټونه سیوا کېدل، بیا په میاشت کې شو، بیا په هفته کې شو، اوس تقریبا هره ورځ د پټرولو قیمتونه لګیا دی سیوا کیږي. او کله چې په انټرنیشنل مارکیټ کې د پټرولو قیمت سیوا شي، که هغه $1 سیوا شي نو دلته دوی چې کوم دی نو د حکومت لګی هغه ریټونه سیوا کی. او باوجود د دې چې دوی سره کم از کم د 28 ورځو سټاک پروتي او هغه دی په ارزان ریټ کې اخیستی، خو د هغې قیمتونه مو سره وخیږي. او دویم دا ده چې کله په انټرنیشنل مارکیټ کې ریټونه کم شي نو بیا په هغه ریشو سره نه کمی. لکه تیر د کله چې دا جنگ ودرېده نو تقریبا $67 ته د پټرولو قیمتونه رالل، خو د هغې باوجود دوی هغسې خاطرخوا ریلیف دی قوم ته ورنکو. اوس په دې وخت کې حکومت چې کوم دی نو هغه 125 روپۍ لیوي ټیکس هغه اخلي په 1 لیټر پټرولو کې. نو هغه که سټوډنټ دی او که هغه مزدورکار دی، که هغه هرې طبقې سره تعلق لرونکی دی، خو چې هغه 1 لیټر پټرول د ورځې اچوي نو 125 روپۍ حکومت ته ټیکس ورکوي. که څوک د دې نه زیات استعمالي 2 لیټره 3 لیټره نو د هغې په حساب باندې هغه زیات ټیکس حکومت ته ورکوي. او دا هغه ټیکس دی چې د دې هیڅ قسمه څه جسټیفیکیشن نشته. په دې مد کې حکومت د اوسه پورې تقریبا 8500 ارب روپۍ دا د عوامو د جیبونو نه اوښکلې. یو خواته آی پی پی مافیا ده چې هغه د بجلی په مد کې لګیا ده، تقریبا 220 ارب روپۍ هغه هر کال هغه د قوم نه چې کوم دی نو د ټیکس په مد کې وباسي. او بل اړخ ته چې کوم دی نو هغه دا د پټرولو مافیا ده او د پټرولو او د ډیزلو په قیمتونو کې لګیا دي اضافه کیږي. او حکومت خپل چې کوم لیوي ټیکس دی، ظالمانه ټیکس چې هغه د هغه چا نه مخلي چې د هغه آمدن چې دی هغه ټیکسیبل نه دی، خو هغه مجبور دی چې هغه دا ټیکس ورکوي. جماعت اسلامي په 7 اګست باندې په ټول ملک کې په یجام هړتال کوي لګیا دی. او درنې به د دې حوالې سره زه د 400 عوامو ته اپیل کوم چې انشاءالله د 400 په چوک کې به زمونږ عظیم الشانه درنۍ او انشاءالله مازیګر به دا پروګرام شروع کیږي او د ماسخوتنه پورې به دا زمونږ احتجاج جاری. زه د 400 تاجر برادرۍ ته، د 400 چې کوم سټوډنټس دي او دغسې زمیندارو ته، وکلاو ته او د هرې شعبې سره چې تعلق لرونکي خلک دي، زمونږ صحافي برادري، د میډیا خلک، ټولو ته درخواست دا دی، ځکه چې دا مسله د جماعت اسلامي مسله نه ده، دا زمونږ د دې ټولو عوامو مسله ده. زمیندارو ته دا مسله ده چې د ډیزلو ریټ سیوا شي نو د خاورو قیمتونه ورسره وخیږي، د تخمونو قیمتونه ورسره وخیږي. دې سره سره چې کم دی نو هغې چې کم پټي اړی د یو په ذریعه باندې نو هغه د ټیکټرو هغه ریټس هم چې کم دی نو پر ګنټه د هغې کې اضافه وشي. نو زما درخواست دا د ټول معاشرې خلکو ته چې روزئ او انشاءالله یو برپور احتجاج په دې باندې وکړو چې حکومت په دې باندې مجبور کړو. او چېرته هم چې خلک راوتی دی او برپور احتجاج یې کړی دی نو هلته تبدیلی راغلی دي. زمونږ د مخې چې کوم دی نو د کینیا هغه مثال شته، د سریلنکا شته، اوس ریسنټلی په بنګلادیش کې خلک راووتل او هغوی یو چینج راوسته. موږ له پکار دا دي چې دا حکمرانان چې هغوی خپلې عیاشۍ نه کمی، هغوی خپل پروټوکولز نه کمی او د یو صوبې وزیر اعلی چې کوم دی هغې په 11 ارب روپۍ باندې هغې له چې کوم دی نو جاز اخلي. او بل خواته زمونږ په دې وطن کې 50% خلک د خط غربت نه لاندې ژوند تیروي، 2 ټیمه هغوی ته رزق نه میلاویږي. زمونږ د صحت سهولیات هغسې نشته. زمونږ تقریبا 2.65 کروڑ ماشومان د بنیادي تعلیم نه محروم دي. د دې څوک ذمہوار دي؟ د دې ذمہوار دا عمده حکمرانان دي چې چا لګیا دي په هره پارټۍ کې همدغه مافیا ناسته ده
چې کلم حکومتي د کمې پارټۍ حکومتي نو دا مافیا او دا خلک د هغې نه برپور فایدې اوچتوي نو دا پټرول مافیا چې کوم ده هغې لګیا دي په دې وطن کې د هغې بدماشي ده او حکومت په دې باندې مجبوري دا تیر ځل چې ریټونه کم شو نو د هغې په وینا باندې هېڅ قسمه کمې حکومت ونه کړی شو او هغې ورته ودرېدل چې تاسو به ریټونه نه کموئ نو موږ دا وایو چې کله $1 ریټ سیوا شي نو تاسو ریټونه فوري ریوایز کوئ خو چې کله کم شي نو بیا نه کوئ نو دا ریلیف د قوم ته نه میلاویږي تر څو چې موږ خپله نه راوتي او د دې خلاف هم یو برپور جدوجهد نه کړی زمونږ تقریبا دا صوبه د بجلی په مد کې 5300 میگاواټ بجلی دا زمونږ دا صوبه پیدا کوي او بدقسمتي دا ده چې موږ ته خپله حصه نه میلاویږي موږ ته په اوړي کې میکسیمم تقریبا د 1700 میگاواټ نه واخله 1300 نه واخله 1700 او یا زیات نه زیات 1800 میگاواټ پورې بجلی میلاویږي باقي موږ ته نه میلاویږي نو موږ د خپل ضرورت نه زیاته بجلی دا د وفاق ته او پنجاب ته او د نورو صوبو ته ورکوو دغسې د ګیس صورتحال دی دلته ناروا لوډ شیډینګ د ګیس خو د هغې باوجود دا ګیس روان دی پنجاب ته او نورو صوبو ته په آئین کې چې کوم یو آرټیکل دی د دې حوالې سره هغه دا دی چې آئین پاکستان دا وایي چې د کومو صوبو کم پیداوار دی په هغې باندې اولنی حق دغې صوبې دی چې هغې ته میلاو شي خو زمونږ چې کم پیداوار دی د بجلی دی او که د ګیس دی هغه که د دې نه علاوه نور بلا منرلز دي معدنیات دي چې هغه د دې ځای نه ځي په هغې باندې هېڅ قسمه روک ټوک نشته پنجاب یو غنم پیدا کوي او هغه هم زمونږ دې صوبې ته نه میلاویږي خپله حصه نو زه خو دوه خبرې کوم یو خو دا ده چې وفاق د دې صوبې سره بالکل د سوتیلي ماجسي سلوک کوي ظلم کوي لګی دی او بل خوا زمونږ د دې صوبه کې چې کوم واکداران ناستې دي هغې هم د دې څه غم نه کوي تیر د 14 کالو نه زمونږ دا صوبه دا داسې ده چې دلته صرف تجربې روانې دي د اوسه پورې تقریبا په هر یو دغه کې وزیر اعلیګان دا چېرته موږ نه اورېدلي چې وزیر اعلی هم بدلیږي لګیا دی نو موږ دا وایو چې موږ له پکار دا دي چې دې صوبې د خلکو په چا باندې اعتماد کړی دی او دا دریم ټینیور دی چې د خلکو ته حکومت ورکو په دې صوبه کې عملاً څه د حکومت څه شی نه ښکاري ریټ نه ښکاري امن و امان صورتحال زموږ د مخې دی زموږ نیمه صوبه چې کوم دی نو هلته د حکومت هېڅ قسمه ریټ نشته دغسې زموږ صوبه چې کوم دی نو هغه ورځ په ښکته باندې روانه ده که اسپتالونه دي تباه و برباد شو زموږ پېښور یونیورسټي چې د دې صوبې یو نامي ګرامي یونیورسټي ده هغه یونیورسټي په دې وخت کې د خسارو شکار ده او پروفیسران هم په احتجاج دي او نور چې څومره کلیریکل سټاف دی سپورټ سټاف دی هغوی ټول په احتجاج دي دغسې زمونږ نور چې څومره د اګریکلچر زمونږ تباه برباد دی د هغې څه تپوس نشته په دې وخت کې د تماکو سیزن دی او زمیندار لګیا دي تماکو خپل نشي خرڅولی نو موږ دا وایو چې عملاً د حکومت څه شی په دې صوبه کې نه ښکاري که هغه د صحت په شعبه کې دی که د تعلیم په شعبه کې دی که هغه نور د امن و امان صورتحال دی نو ډېر بدترین صورتحال دی نو زه دا وایم د دې صوبې عوامو ته دا درخواست کوم چې جماعت اسلامي لګیا دی دا د 7 اګست چې کوم احتجاج دی په دې کې تاسو خپل برپور شرکت وکړئ انشاءالله په دې وطن کې د یو تبدیلۍ آغاز کیدونکی دی خو موږ له پکار دا دی چې په دې کې خپل برپور حصه واخلو ایران نه چې کوم دی نو ایلیګل سمګلینګ کیږي موږ دا ولې ورځې نه دا مطالبه کوو جماعت اسلامي چې یو خو دا دی چې د ایران سره د یو لیګل طریقې سره ټریډ شروع شي که د پټرولو دی د ګیس پایپ لاین هغې را رسولی دی او بلوچستان سرحدونو ته خو دې خوا چې کوم دی نو زمونږ حکمرانان د امریکې د یارې نه دا کار نه کوي موږ له پکار دا دی چې په دې وخت کې یو بورډ سټیپ واخلو او د ګیس چې کومه ایشو ده زمونږ هغه به هم د دې سره حل شي ورسره د پټرولو یو پوره ټریډ موږ له پکار دا دی چې د ایران سره شروع کړو بلکې نور بلا سیزونه دي زمونږ د هغه ځای نه مختلف سیزونه راتلی شي د دې ځای نه تلی شي نو پکار دا دی چې یو خواته زموږ د افغانستان بارډر بند دی نو پکار دا دی چې موږ نور اپرچونیټیز پیدا کړو د خپل اګریکلچر حوالې سره نور بلا سیزونه دي ماین منرلز دي نو دې حوالې سره پکار دا دی چې موږ د ایران سره یو ښه تعلق جوړ کړو پاکستان چې کوم کردار ادا کو په دې اوورال دا چې کوم ایشو شروع شوې ده نو هغه ډېر زبردست کردار دی چې ټوله دنیا هغه اپریشیټ کو چې دا روغ یې وکړله خو داسې ایلیمنټس دي چې او خاص کر اسرائیل دا نه غواړي هغه په مختلفو طریقو هیلو بانو باندې به
دا امن دلته په دې ریجن کې نه غواړي او هغوی غواړي چې هغوی کوم پلان دی د ګریټر اسرائیل هغه به سرته رسوي او د دې ټرمپ په دور کې هغوی دا خواهش دی ځکه چې نور صدور دی هغوی ته دا اجازت نه ورکړی مخکې نه هم د هغوی دا خواهش و چې په ایران باندې اټیک وشي خو اوس په دې وخت کې هغوی ته یو داسې اعلای میلاو شوی دی چې هغوی ورته سم وایي نو هغه کوي لګیا دی نو دا وخت او دا ډېر کریټیکل حالات دي د پاکستان دپاره ځکه چې پاکستان په دې وخت کې په دې پوزیشن کې دی چې یو خواته د امریکې سره هم تعلق نشي خرابولی بل خواته ایران زمونږ یو ګاونډي هیواد دی خوا کې جوخ په د هغوی سره هم یو ښه تعلق ساتل غواړو په دې ریجن کې زمونږ سره اوس یو چاینا پاتې ده نور خو انډیا ده بل خو افغانستان دی د دواړو سره زمونږ حالات خراب دي نو ایران سره دا ریسک هم پاکستان نشي اخیستلی دریم د سعودي عرب خبره تاسو وکړله نو سعودي عرب سره هم موږ حالات نشو خرابولی زما خیال دا دی چې پاکستان له یو ځل بیا یو کوشش پکار دی چې هغه د امن چې دا کم یو سټرګل هغوی شروع کړی دی په دې کې سعودي عرب هم د ځان سره انګیج کړي په دې کې قطر هم انګیج کړي او په دې کې نور داسې ممالک ترکی دی هغوی هم انګیج کړي او دوباره د امریکې سره ډېر یو مینینګفل مذاکرات وکړي او په ښه انداز باندې او دا مسله سیټل کړي او دا چې سیټل نشي نو دا جنګ زموږ د ریجن ته را روان دی خصوصا دا اوس چې کوم خوصي قبایل کم اټیکس وکړل د سعودي عرب په دغه جازونو باندې بحري جازونو باندې او هغوی بیا د هغې په جواب کې په یمن کې مختلف ایرپورټونه او مختلف ځایونه ویشتل نو د دې سره دا جنګ لګیا دی سعودي عرب د امریکا هم دا غواړي او اسرائیل هم دا غواړي چې سعودي عرب په دې کې یو اکټیو پارټنر جوړ شي نو دې وخت کې پاکستان له پکار دا چې خپل کردار ادا کړي دوباره او دا نور چې کوم ملکونه دي ترکی دی او داسې نور چې کوم نیوټرل ملکونه دي اسلامي دنیا کې هغوی خدمات هم پکې حاصل کړي سعودي عرب سره هم کینی د ایران سره هم کینی د یمن کې د قبایلو او د خلکو سره هم کینی او دا مسله په حکمت سره سټل کړي ځکه چې د هغوی خواهش دا دی چې دا جنګ د ریجن کې خور کړي او اوسه پورې خو صورتحال دا دی چې په قطر باندې اټیک شوی دی هلته چې کوم د امریکې بیس دی نو قطر جواب نه دی ورکړی په کویت باندې شوی دی هغوی جواب نه دی ورکړی په بحرین باندې شوی دی هلته جواب نه دی ورکړی دغسې ایون په یو ای باندې د ټولو نه زیات اټیکس کړي دي خو هغوی هم جواب نه دی ورکړی نو پاکستان له پکار دی چې په دې کې یو پازیټیو کردار ادا کړي او دا ټول سټیک هولډر چې څومره هم دي هغه مسلم دنیا کې دي او که داسې نور ملکونه دي چې هغوی یو ښه رول ادا کولی شي ټول په دې کې انګیج کړي او دا مسله په ښه انداز باندې